راځي ملګرو داسې ویډیو در باندې نه ګورم چې اشتیا مو راولي وږي مو مه خرابېږي یاره که دغه د هډوکي مغز دوه دانې ما وخوړل نو زړه بیا راته نیولی ځکه دا ډېر زیات خوړ دی خو دا د کافر لور دستکشې ورته اچولي دي او شروع یې کړې ده جالبه خو دا ده که نه چې دومره قوي او دروند خوراک کوي بیا هم د دوی وزن نه زیاتېږي وزن نه اضافه کېږي او زمونږ د خلکو په الوګانو باندې غټې غټې خېټې کړي نو نه پوهېږو چې دا خلک شی کوي ورزش مرزش به ورسره کوي دې ته اوس وګوره وای کشکه ووهه څنګه چل دی خوند یې درکړو په دې هډوکي چې دا لږه غوښه پاتې دا هم ورته نه پرېږدي سم یې صفا کړو دی په مارکیټونو کې بیا همداسې هډوکي خرڅېږي که نه چې څوک څوک د مغز شوقي یا ډاکټر ورته ویلي مریض وي د خپو تکلیف وي د هډوکو تکلیف وي بیا داسې هډوکي هم خرڅېږي چې هغه ته راوړئ او هغه تف باندې پاخه کړي یا جوش کړي یا د بخار کې پاخه کړي او مغز وخوري زموږ افسر کې بیا داسې سیستم نشته دی چې داسې منظمه قصابي دي وي هغوی دغسې خرڅوي زړې نه نیسي شوګي نه شوی ظالم لوري سم مال دی راکاږلو ډوډۍ نه خوري که نه ورسره سره دوی خوراک کوي ډوډۍ ورسره نه خوري وریجې ورسره خوري ډوډۍ په ځای مړه نور رانه نه کتل کېږي بس ویډیو در سره لایک او شیر کړئ